د افغانستان اسلامي امارت د کابل ولایت د 12مې حوزې مربوطه ساحه کې نن ماښام 8 بجې دغه نفر ونیول شو چې ده هڅه کوله چې خلکو نه پیسې واخلي او غلا یې کوله. نو اوس د خپل جرم باندې اقرار کوي. تاسو وروره څه کوله؟ ما قاري صاحب بس بیکاري مجبوریت و راووتم دا یې دروغ تماچه وایم هسې خلک ډارول چې پیسې دې والو هغه نفر چغې شروع کړې بس بېګیر شو سخت یې ووهله نور بس بد به وکړم همدا راوتی وم عمر کې اوله دفعه ده باندې اخري دفعه وم په عمر کې دا کار. نوم دې څه ده؟ نوم مې شمس ده. پلار نوم دې؟ پلار نوم میر حیدر. ولایت ننګرهار. ولسوالۍ خوږیاڼي. فی الحال اوس چېرته اوسې؟ د داود خان چارۍ. داود خان چارۍ کې. ښه تا سره یوه تومانچه ده او دروغ او یو هغه د چاقو ده. نو دغه تومانچه ده سره سیده دغه پلاستیکي تومانچه ده او خلک پرې ډارول چې پیسې ترې واخلو او تاسو به وینئ دغه یو چاقو ده. نو بیا خو باینده غلا نه کوې؟ نه باید به وکړم.